بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد اما بعد نن ورځ چونکې د جامع اسلامي د خوا نه د ملګرو دپاره امتحان اکثرو ملګرو دغه امتحانونه ورکړه او د ځین نه فوت شو. کوم ملګرو نه چې فوت شو پاتې شو هغوی په دې تشویش کې دي چې زموږ به څه حساب کېږي او څه طریقه کار به یې اوس د دې نه وروسته نو د هغوی د رهنمایي دپاره او دغه شان چا چې امتحان ورکړی دی هغوی وایي چې زموږ نتیجه به څنګه وي نو د هغوی د رهنمایي دپاره زه دا یو دوه خبرې کول غواړم. اولنۍ خبره دا ده د کوم ملګرو نه چې امتحان فوت شوی دی پاتې شوی دی نو هغوی دې تشویش نه کوي او سبا نه بل سبا د ګل په ورځ باندې د دوشنبې په ورځ باندې چې د دویمې میاشتې 28 تاریخ راځي د ماښام په 6 بجو کې به د هغې امتحان وي د پاکستان وخت موافق او د افغانستان وخت موافق د هغې 5 بجې به د هغوی امتحان وي. دوباره هغوی دپاره چانس شته دی او هغوی کولی شي چې امتحان ورکړي خو دومره ده چې کومې غلطیانې ترې شوي دي مطلب کوم طریقه کار چې موږ بیان کړی و په همغه طریقه کار هغوی نه دي داخل شوي امتحان ترې فوت شوی دی نو چې باید هغې ته ځیر اوسېږي او هغې ته متوجه شي او دغه غلطیانې ترې دوباره تکرار نه شي چې بیا ترې دغه امتحان لاړ نه شي. نو اکثرو ملګرو ته هغه طریقه کار معلوم و او امتحان یې ورکړ خو ځینو ته نه معلوم امتحان ترې دغه د وجې نه فوت شو. نو هغه طریقه کار چې کوم دی هغه مونږ په تیرو ویډیوګانو کې هم واضحه کړی دی او انشاءالله د دې ویډیو په آخر کې به په سکرین ریکارډر باندې انشاءالله بیا هم تاسو ته واضحه کړو. او دویمه خبره دا ده چې اکثر ملګري دې پوښتنه کوي چې مونږ امتحان ورکړو اوس مونږ ته خپلې نمبرې نه ښکاري یا هغوی ته نمبرې ښکاري خو په دغې باندې پوه شوي نه دي مطلب د چا چې کومې نمبرې اخیستل شوي دي نو دوی به په کومه مستوا کې په کوم کلاس کې کینی او هلته به د دې څه طریقه کار وي. دې په باره کې به انشاءالله چې کله مونږ هغه ویډیو جوړوله په سکرین ریکارډر باندې چې تاسو ته وښایو چې تاسو به څنګه امتحان ورکوئ نو انشاءالله د دې وضاحت به مونږ تاسو ته هلته وکړو چې تاسو دا خپلې نمبرات یا نمبرې څنګه معلومولی شي. نو اوس فی الحال به دا ذکر کړو چې کوم ملګرو نمبرات ښکاري نو د هغې به څه طریقه کاري مطلب په کوم کلاس کې به هغه کیني. ملګرو چې د یو نه واله تر 20 پورې نمبرې اخیستې دي نو هغه ملګري به هلته چې کله قبول شي که چېرته قبول شي نو هغوی به په تعلیم اللغة العربیه اولني کلاس کې کینی مطلب دوی د دې لایق دي چې هلته کینی او عربي زده کړي د اول کلاس نه. همدغه رنګه چې د 20 نه بره چا نمبرې اخیستي تر 40 پورې نو دا به په دویم کلاس د عربۍ کلاس کې کینی او بیا چې د 40 نه واله تر 80 پورې کوم ملګرو اخیستي نو هغه به په دریم کلاس د عربۍ کلاس کې کینی. همدغه رنګه کوم ملګرو چې د 80 نه واله تر 80 پورې نمبرې اخیستي نو دوی به په 4م کلاس کې کینی او همغلته به یو کال عربي زده کوي بیا به کلیې ته ځي او بیا د 80 نه تر 100 پورې چې کوم ملګرو نمبرې اخیستي نو دوی به ډایرکټ په ډایرکټ هلته په کلیې کې کینی مطلب لیسانس یا بیچلر کلاسونه چې کوم شروع کېږي هغوی کې به دوی کینی او ګډون به پکې کوي. اوس به موږ تاسو ته واضحه کړو چې تاسو به څنګه خپل نمبرات ګورئ یا به څنګه د امتحان هغه پارچې ته داخلیږئ. نو راځئ چې دغه ویډیو وګورو او د دغې نه استفاده وکړو. اوس دلته موږ دوباره راغلو او ګورو چې مطلب موږ به څنګه امتحان ورکوو نو دلته د رابط للاختبار لیکلی په دې باندې موږ کلیک وکړو. دا به موږ بلیک بورډ ته لاړ شو. دا بلیک بورډ ته موږ راغلو دلته به رقم التسجیل ورکړو دوباره به بیا رقم التسجیل ورکړو بیا به تسجیل الدخول وهو اوس ستاسو د امتحان پارچه کولاو شو خو دې ملګري امتحان ورکړی دی نو په دې باندې به تاسو بیا کلیک کوئ کله چې تاسو اختبار ورکوئ خو د دې ملګري امتحان شوی دی اوس د دې ملګري صرف موږ نتیجه معلوموو خو طریقه کار دا دی چې مطلب تاسو کله امتحان ورکوئ نو تاسو به همدغه تحدید مستوى اللغة العربیه اختبار باندې کلیک وکړئ او بیا به راشئ ملګری غواړي چې د ده نتیجه څه ده امتحان یې ورکړی او څو نمبر یې اخیستي
نو هغوی به داسې وکړي چې دا موبایل باندې به دا ډیسکټاپ سایټ کړي. تاسو کتلی شئ دا اوس د ده هر څه معلومات کولاو شو چې د کوم پیپر یا امتحان ورکړی هغه به دلته مونږه معلوم کړو. چې په کوم ځای کې نوم لیکل شوی په دې سره چې دا خوا کې دا کوم ټاکی دی دا چې ووهئ او بیا لاندې راشئ دلته دا ټیک لیکلی په دې ټیک باندې چې کلیک وکړئ دا تاسو په سکرین باندې ښکاري. کتلی شئ چې د دې ملګري تقدیر چې کوم دی هغه 40 نمبرې دي او ده په دغه امتحان کې 40 نمبرې اخیستي. دا وګورئ دا طریقه کار شو.